د ټاکنیزو پایلو له اعلان وروسته د پاکستاني ځواکونو او د عمران خان د پلویانو نښتې. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د راولپنډۍ او لاهور په اعتراضیه لاریونونو کې له پولیسو سره ونښتل. دوی ادعا کړې چې د فبرورۍ د 8 نیټې په ترسره شویو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پولیسو پرون د یکشنبې په ورځ په دې ښارونو کې د لاریون کوونکو د تیت او پرک کولو لپاره له اوښکو بهونکو ګازو څخه کار واخیست. ډېری اعتراضونه د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو په مخې کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډېری د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادعا کړې چې په دغو ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده. یوې لاریون کوونکي او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند ملاتړی منیزا کامران او رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په ځینو ټاکنیزو حوزو کې بریالي کاندیدان بدل شوي دي. زموږ رایې غلا شوې، موږ 2/3 اکثریت ترلاسه کړی. د تحریک انصاف ګوند په ټول پاکستان کې 2/3 رایې ګټلې وې، خو هغوی زموږ رایې غلا کړې دي. د سبحان علي په نوم یو بل لاریون کوونکی وایي چې په پاکستان کې چارواکي غواړي خپلې پرېکړې پر خلکو ومني. نوموړی په دې اړه وایي نننۍ مظاهرې په واقعیت کې د هغو ځواکونو په وړاندې دي چې د خلکو رایې یې غلا کړې دي. دغه اعتراض د هغو کسانو په وړاندې دی چې د خلکو نظر یې ونه منه او فکر یې وکړ چې کولی شي خپلې پرېکړې پر خلکو وتاپي. که څه هم د تحریک انصاف پاکستان ګوند مستقیما په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی، خو د دې ګوند غړیو د خپلواکو کاندیدانو په توګه وکولی شول چې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 266 څوکیو څخه 101 وګټي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې خپلواک کاندیدان نشي کولی چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بل پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند 15 څوکۍ ګټلې او ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند د 4 څوکیو په ګټلو سره 3 مقام خپل کړی دی. د راپور له مخې که د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونه سره ائتلاف هم وکړي، نشي کولی چې د یو حکومت د جوړولو لپاره ټاکلی حد پوره کړي. د یو ائتلاف په صورت کې د دغو ګوندونو د رایو شمېر 190 ته رسیږي، هلته چې د حکومت د جوړولو لپاره 140 رایو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې پولیسو پرون یکشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو شمېر کسان د ټاکنو د کمیسیون په مخ کې غیر قانوني غونډې جوړوي چې پر وړاندې به قانوني اقدام وشي. ورته خبرداری په راولپنډۍ کې هم ورکړل شوی و. پاکستان د 2022 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له کله چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په پایله کې بېواکه شو، د یو سرپرست حکومت لخوا اداره کیږي. په اوس وخت کې عمران خان د فساد په تور باندې دی، خو پلویانو یې ویلي چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي او نه غواړي چې له پامه وغورځول شي.